اخواته د حزب اسلامي امیر د بلخ د والي د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې خبرداری د هغو لپاره هم تاوان دی چې فکر کوي ګټه به وکړي. ګلبدین حکمتیار چې له قومي مشرانو سره لیدنه درلوده باور وشو چې اوس ولسونه بیداره دي او د چا د خبرو تر اغېز لاندې به رانسي. حکمتیار د اوسني وضعیت د حل لاره ولسي تړون بولي. حزب اسلامي له خپل راتګ سره سم خپلې خبرې د سولې او سیاسي ثبات په ټینګښت څرخي. د سولې له توافقنامې راوروسته د حزب اسلامي امیر په ویناوو کې د اوسني نظام ملاتړ کړی او مخالفین یې ننګولي. اوس چې د بلخ والي عطا محمد نور ګواښ کړی چې که حکومت یې غوښتنې ونه مني دولتي ودانۍ او هوایي ډګرونه به وتړي. دلته یې د حزب اسلامي امیر په ځواب کې وایي چې د ګواښونو پایلې د هغوی لپاره هم خطرناکې دي چې فکر کوي ګټه به وکړي. څوک چې د هوایي میدانونو او د دفترونو د نیولو ګواښونه کوي ورته وایي چې پایلې تر ټولو زیات تاسو ته خطرناکې دي. دا سنت مه رایجوئ. د خلکو پام دې لوري ته مه رااړوئ. د افغانستان جګړه چې تر اوسه یې د پای ته رسېدو اټکل نه کیږي او ورځ بلې ته پیچلې کیږي او پراخیږي. د حزب اسلامي امیر باور لري چې د ولسي تړون له لارې حل پیدا کېدای شي. د دې زړې تګلارې نه پرته یو بله تګلاره ولس غوره کړې ده، همدا په امن او سولې باندې منتج شوې ده. هلته ولس پرېکړه کړې چې زموږ سیم به د سولې سیمه وي. دلته د چاته د جنګ اجازه نه ورکوو، نه پرېږدو چې دلته د افغانانو یو څاڅکی وینه توی شي. دلته به بشپړ امن. په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې په مذهبي ځایونو او جوماتونو بریدونه وشول چې باور کېږي دا کار په افغانستان کې د مذهبي ویشنې لپاره کېږي. د حزب اسلامي امیر په مذهبي ځایونو برید کوونکي دوکه شوي ګڼي چې د پردیو پروژې مخ ته وړي. ته په همدغسې حالت کې په جومات کې چاودنه کوي او فکر کوي چې دا د شریعت له لحاظه کاملا نه یوازې جایز او حلال دی بلکې مخامخ جنت ته د رسېدلو طریقه ده. دوکه شوی دا دوزخ ته د تلو لار ده نه جنت. له تېرو څو میاشتو را په دې خوا حکمتیار د ملي اجماع د رابللو غږ پورته کړی خو تر اوسه بریالی شوی نه دی. حکمتیار وایي له یو شمېر ګوندونو څخه یې مثبت ځواب ترلاسه کړی خو یو شمېر نور په لوی لاس د جګړې اور ته لمن وهي او نه غواړي سوله راشي. د جنګ دوام او راتلونکی هم مبهم. هیڅوک نشي ویلی چې دا جنګ ګټونکی لري، نه یو لوری او نه بل لوری. ځکه نن د دولت د یو چارواکي تپوسو کې پوښتنه وکړي چې آیا د راتلونکي په هکله څه هیله لري، ډاډه یې چې دا جنګ به پای ته ورسیږي؟ په ځواب ویلو عاجز دی.